ګران دوستانو السلام علیکم. په دغه ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو یو عکس خپل ویب پیج ته اډ کړو. نو مخکې تر هر څه موږ راځو خپل فولډر ته کوم عکس چې غواړو هغه کاپي کوو او دلته یې بیرته پسټ کوو. لکه ما چې کانټینټ 2.jpg په نوم یو عکس درته اضافه کړی دی او بل عکس مې یو فولډر کې اضافه کړی دی چې logo 1.jpg په نوم دی. راځئ عکس اضافه کوو. اول د کانټینټ 2 عکس موږ د چی څخه ګټه اخلو دلته د ایمیج ټاګ څخه، خو سربیره د ایمیج ټاګ موږ چیشته ضرورت لرو؟ اټریبیوټ ته ضرورت لرو. اټریبیوټ هغه څه دی چې د ټاګ په باره کې زیات معلومات ورکوي، یعنی چې دا ټاګ څه عمل اجرا کوي. راځو د سورس اټریبیوټ څخه ګټه اخلو چې کله کوټیشن ډبل کوټیشن لیکو نو د خالیه کې موږ باید د ایمیج ادرس ولیکو. دا چې ایمیج د موږ مین فولډر کې دی نو موږ د فولډر نوم ته ضرورت نه لرو، خو د ایمیج نوم ته ضرورت لرو چې څه شی دی کانټینټ 2.jpg. دا د ایکسټنشن سره کاپي کوو. دا چې کله کاپي کړلو دلته یې پیسټ کوو. نو کله مو چې سیف کو ګورو چې ریفرش سره عکس راغی. نو که چېرته موږ عکس بیا د فولډر څخه غواړو ویب پیج ته اډ کړو بیا به څه رقم کوو؟ هغه دا ډول ده image source is equal to راځو د فولډر نوم مو څه شی و؟ ایمیج. مخکې د فولډر نه موږ ډاټ ورکو بیا سلش ایمیج، بیا د ایمیج نوم مو هم و logo 1.jpg. دا چې کله انټر کوو او سیو یې کوو صفحه چې کله ریفریش کو نو ګورو چې دلته عکس راغی. که غواړو چې عکس لاندې راشي نو څه کوو؟ دلته د بریک څخه کار اخلو. بریک مو چې کار واخیسته او سیو یې کوو ګورو عکس لاړلو لاندې. که چېرته غواړو الټرنیټیو ادرس یا الټرنیټیو ټیکسټ خپل ایمیج ته ورکو نو څه کوو؟ د الټ اټریبیوټ څخه کار اخلو. دلته څه لیکو؟ this is template of web page. نو په دې ډول موږ کولی شو یو الټرنیټیو اډرس خپل ایمیج ته اضافه کړو. سربیره پر دې که موږ وغواړو د خپل عکس سایز غټ یا وړوکی کړو نو څه کوو؟ د ویډ اټریبیوټ څخه ګټه اخلو. ویډ او هیډ څخه ویډ از ایکول ټو دلته مثال څه ورکوو؟ 400 پکسله. کله چې دا سیف کو نو ګورو چې عکس غټ شو. هیډ هم په مستقیم ډول یا اتوماتیک ډول ورسره غټ شو. او موږ کولی شو هغه په انفرادي شکل یا په جدا شکل هم غټ کو چې د دغه اټریبیوټ څخه کار اخلو. هیډ از ایکول ټو څه شی؟ مثال هغه 400 دی، هیډ یې څومره ورکوو؟ 250 پکسله. نو دا چې کله سیف کو ګورو چې دې کې چینجز راځي، یعنی هیډ هم اوږدېږي. اوږد شو که نه؟ کله چې هیډ هم اوږد شو نو د هیډ او د ویډ په اساس مونږ کولی شو د تصویر لویوالی او غټوالی یعنی کوچنیوالی کنټرول کو. نو که غواړئ چېرته د عکس سایز بدل کړئ هغه د ویډ په اساس وکړئ، ځکه په اتوماتیک ډول یا اتوماتیک ډول د تاسو هیډ خپله ورسره بدلیږي او ایمیج خپل اصلي کیفیت له لاسه نه ورکوي. نو دا و زموږ ویډیو. په دې ډول تاسې کولی شئ د مین فولډر څخه او یا هم فولډر او فولډر چې فولډر کې بل فولډر جوړي هغه څخه عکسونه خپل ویب پیج ته اډ کړئ. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې مو د دوستانو سره شریک کړئ. د لا ښو ویډیوګانو په هیله اوسئ. انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې به
نور HTML درسونه هم زه تاسو ته وړاندې کوم. مننه، خوشحاله اوسئ.